د نړیوال جام په اړه د روهیت شرما څرګندونې وایي د ویراټ کوهلي ملاتړی دی. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که چېرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. که مو ویډیو خوښه شوې وي، د نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. د هندۍ کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی اوپنر لوبغاړی او په روان آی پی ایل لیګ کې د ممبۍ انډینز لوبډلې لوبډلمشر روهیت شرما چې په ګولمین هم مشهوره دی وایي هندۍ کرکټ ملي لوبډله له هر پلوه د روان 2019 کال نړیوال 50 سرریز جام لپاره اماده ده، او دا په دې معنی چې دغه لوبډله به ښې لوبې ترسره کوي. روهیت شرما له انډیا ټوډي سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی لپاره یوازې نړیوال جام کې لوبېدل نه بلکې لوبې ګټل لومړیتوب دی. روهیت شرما زیاتوي هند هغه لوبډله ده چې له هندوستان څخه بهر هم مینوال لري او د ښو لوبو تمه ترې لري، او موږ به دوی ته ښه زیری ولرو. روهیت شرما زیاتوي کله چې په یوه لوبډله کې 15 کسان انتخابیږي، دوی هر یو په خپل ځای جلا جلا مسؤلیت هم لري. شرما د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مرستیال کپتان په توګه د ویراټ کوهلي سره څنګه یو ځای کار کوي وایي ویراټ کوهلي یو بهترینه کپتان او یو ښه لوبغاړی دی. کله چې ایم ایس ډوني کپتان و، له هغه سره ویریندر سهواګ او سچن ټنډولکر او داسې نور تجربه کاره لوبغاړي ول، او ډوني ته به یې ښې مشورې ورکولې. خو اوس چې ویراټ کوهلي کپتان دی، دا زما مسؤلیت دی چې د ترڅنګ ودرېږم او د مشورې ترڅنګ یې زغم او حوصله هم ورکړم. روهیت شرما د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د کپتانۍ مرستیال ټاکل شوی او د انګلستان په کوربهتوب په راتلونکي نړیوال جام کې د خلکو هیلې کې د ویراټ کوهلي کپتانۍ پورې تړلې وي. وایي د هیلو مزل یې د روهیت شرما په پیلیزه لوبه او مرستیالۍ پورې ځوړند دی. روهیت شرما د کرکټ د تاریخ هغه نوم دی چې په ورځنیو لوبو کې په یوه اننګز یا یوه پاڼۍ کې 264 منډې کړي، او په همدې فارمټ کې په یوه لوبه کې او هم په ټولنیز شکل د زیاتو شپږیزو او غټ سټرایک ریټ سره لوبه کړې، او دا ریکارډ یې هم په خپل نوم کړی دی. روهیت شرما د هندۍ لوبډلې د 20 اوریز فارمټ ځینو لوبو کې کپتان هم پاتې شوی، او تیر اسیا جام یې هم د ویراټ کوهلي په آرام او د روهیت شرما په لوبډلمشرۍ کې هندوستان ته ګټلی. که ویراټ کوهلي د هندۍ لوبډلې کپتان دی، خو دا باید هیره نه کړئ چې روهیت شرما او ډوني مشورې یې نړیوال اتلولۍ ته رسولی شي. ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.